د بخار یا دانو له منځه وړلو لپاره څه باید وکړو؟ سلام دوستانو، هیله ده چې بشپړ صحت ولرئ. نننۍ موضوع مو د مخ د بخار یا دانو په اړه ده. دا چې مخ بخار لري او له دې بخار څخه ډیر ځورېږئ خو نه پوهیږئ چې د دې بخارونو درملنه څنګه وکړئ ترڅو دا بخارونه له منځه لاړ شي. ځینې وختونه د ډاکټرانو درمل هم د بخار په له منځه وړلو کې مرسته نه کوي. په دې بخارونو له منځه وړلو لپاره ډېرې اسانې لارې شته. دا چې هغه لارې څه دي او څه ډول د بخارونو درملنه وکړئ زه تاسو ته وړاندې کوم. 1. د مخ بخار یا دانې د یخ په واسطه له منځه یوسئ. د مخ د بخار او دانو له منځه وړلو لپاره لومړی او تیز درمل یخ دی. هغه بخار چې ډیر نه وي التهابي شوی، یخ د التهابونو په له منځه وړلو کې ډیره مرسته کوي او غوړې غدې دې ته هڅوي چې غټې شي او اضافه غوړ او میکروبونه د پوستکي له داخل څخه د باندې کړي. د کارونې طریقه: یخ په یو ټوټه کې واچوئ او بیا په هغه برخه چې بخار پرې راپورته شوی وي د څو ثانیو لپاره ونیسئ. څو دقیقې دمه وکړئ او بیا دا کار تکرار کړئ. دا کار څو وارې تکرار کړئ. دا کار د دې لامل کیږي چې په 2 ورځو کې ستاسو د مخ بخار ورک شي. 2. د زیتون د غوړیو په واسطه د مخ بخارونه له منځه یوسئ. د زیتون غوړي د انټي اکسیډنټ، ویټامین او اوسپنه لري. دا غوړي د پوستکي ته د آرام ورکوونکي خاصیت په درلودلو سره د بخار د ځای جوړېدو په برخه کې مرسته کوي. د بخار له منځه وړلو لپاره له زیتون څخه مخکې له دې چې د شپې ویده شئ استفاده وکړئ. د زیتون غوړي په مخ ووهئ او بیا خپل مخ ته مساج ورکړئ. ډیر مساج د بخار ځایونو ته ورکړئ. تر هغه پورې مساج ورکولو ته دوام ورکړئ چې غوړي مو د مخ پوستکي په پوره ډول جذب کړي. وروسته له دې پاکه تیکه یا هم پخته په توده اوبو لمده کړئ او بیا یې د بخار په ځایونو ونیسئ تر څو چې تودې اوبو بخار ستاسو پوستکي ته ورسیږي. بیا په آرامه له خپل مخ څخه غوړ پاک کړئ. وروسته له 3 دقیقو څخه خپل مخ په معمولي اوبو ومینځئ. 3. د مڼې او شاتو په واسطه د مخ بخار له منځه وړل. د مخ د بخار د منځه وړلو لپاره د مڼې او شاتو له ماسک څخه کار واخلئ. دا ماسک هم له تاسو سره د بخار په له منځه وړلو کې مرسته کوي. کارونې طریقه: نیمه مڼه د چای خوړلو په قاشوغه له 4 قاشوغو شاتو سره په سم ډول ګډ کړئ او د ورځې 15 دقیقې پر مخ کیږدئ. وروسته له 15 دقیقو یې پرېمینځئ. دا ماسک د وچ پوستکي لپاره هم ګټور دی. مننه چې تر دې دمه له موږ سره وئ. هیله ده چې زموږ صفحه لایک او سبسکرایب کړئ ترڅو وکولای شئ چې زموږ نوې ویډیوګانې وګورئ.